د یاد ولایت دینی علما کرام یاد غوښتنې داسې مهال کوي چې د هیواد په لر او بر کې د نیکمرغه لوی اختر منزل پیل شوی دی. دینی عالم محمد داود مستغفر وایي چې روانه جګړه په هیڅ صورت د هیڅ چا لپاره مثبته پایله نشي درلودی. تر ټولو ښه خبره ده چې د روان بحران د مخنیوي په اړه غور او فکر وشي. بس دغه جنگ او دغه بند کی او په مسلمانانو باید رحم وکړي کنه. بس یوازینی دغه چې دی کنه ټول مسلمان ته د دنیا څومره مسلمان چې ټول باندې مداغ دی چې باید دی په اسلامي چوکاټ کې کنه یو بل سره ژوند وکړي او دی چې دی کنه مسلمان دی یو د بل د خپل پښې نه تیږې سره ونه کوي کنه. بل لوري د یاد ولایت عام وګړي هم د جګړې پر ښکېلو لوري غږ کوي چې نور هر څوک باید د نوي نسل د روښانه راتلونکي په اړه فکر وکړي، نه دا چې هره ورځ ووژل شي. هیله ده چې دا اختر په هیواد کې د سولې او امن اختر شي او همدارنګه د جنگ په دواړو ښکلو غاړو باندې غږ کوم چې په دې اختر ورځ شپو کې اوربند وکړي او چې وا خور به وروره کېږي او یوه مور کونډه کېږي او یو ماشوم یتیم کېږي، نو واقعیت ته چې باید سوله راشي او د سولې دپاره ټول تږي یو، نو دا یو لوی دلیل کېدلی شي چې موږ سولې ته ډېره اړتیا لرو. دا په داسې حال کې ده چې د اسد شلمه د نورو اسلامي هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم د لوی اختر منزل پیل شوي دي، خو هممهال د هیواد په ولایتونو کې وروستیو ناامنیو له خلکو سره ګڼې اندېښنې هم پیدا کړي دي. سیف الله ظاهر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.